بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ذاکره بارکزی ما د دویم ټولګي ریاضي مضمون ښوونکي. ګرانو زده کوونکو، بیا هم د 19م لوست په اړه چې د 3 جزو جمع کول یا د هغه اعدادو جمع کول چې حاصل ولري، بیا هم زمونږه موضوع په همدې هکله ده او د هماغه د 2 رقمي عددونو چې جمع کوو او هغه حاصل لري، د هغې مشق او تمرین په موضوع باندې غږیږو. ګرانو زده کوونکو، موږ تېرو زده کړو کې هم څه مشق او تمرین په هکله چې کړي، څه پوښتنې حل کړې وي او په هغې باندې پوه شوي. نن بیا هم په هماغه پوښتنو چې اکثرا چې دي عبارتي پوښتنې دي او په هغې باندې تاسو هغه چې باید پوه شئ چې څه رقم یو عبارتي پوښتنه یا یو قصه چې یو پوښتنې ته جوړیږي، څه رقم کولی شئ چې د هغې په هدف باندې پوه شئ چې تاسو څه رقم جمع کوئ یا هغه تاسو نه د څه غوښتنه کوي. راځئ چې خپله نننۍ موضوع، خپله نننۍ زده کړه د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره شروع کړو. بیا هم ستاسو چې دی د ریاضي کتاب د دویم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، موږ نن د کتاب په 43مه پاڼه کې یو چې دلته بیا هم موږ څه پوښتنې لرو. په تیره زده کړه کې موږ اوله پوښتنه که ستاسو په یادي چې د حبیب د پیسو حسابي وه چې هغه کوم کوم شیان کولی شي چې واخلي. دویمه پوښتنه ستاسو کورنۍ دنده وه چې جمیله په 80 افغانیو باندې څه کولی شي چې واخلي. نو نن راځو درېمې پوښتنې ته چې دلته د څه غوښتنه موږ نه کړې. انشاءالله چې تاسو خپله کورنۍ دنده ترسره کړې وي او کوم سوالونو جواب چې ما تاسو ته پرېښی هغه تاسو په خپله حل کړي. ګرانو زده کوونکو، دلته یې لیکلي دي چې حل یې کړئ. وښایاست جمیله او جمشید کومې پیسې چې له ځان سره لري له لاندې شیانو څخه کوم یو شی رانیولی شي. دلته ګرانو زده کوونکو ګورو چې کوم 2 شیان چې جمیله او جمشید یعنی هغوی څو روپۍ لري او څومره شیان کولی شي چې واخلي. که موږ لاړ شو 4مې پوښتنې ته چې دلته لیکل شوي چې جمیله 9 افغانۍ لري، هغه غواړي چې 2 شیان واخلي. هغه کوم 2 شیان اخیستلی شي؟ بیا هم هماغسې پوښتنه ده کوم چې د حبیب لپاره موږ چې کړې وه کار کړې وه. جمیله 9 افغانۍ لري، 9 افغانۍ لري، خو په دې کې غواړي چې له دې شیانو نه 2 شیونه واخلي. بیا هم موږ چې شی کوو، دلته دا عدد جمع کوو، ګورو چې کوم یو د جمیلې پیسو دپاره مناسب دی، یعنی کوم یو شی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي. دا د څه شي دی؟ د جمیلې پیسې دي. دلته اوس راځو ګورو چې دلته یوه چې ده ناوکۍ ده. ناوکۍ په 9 افغانۍ ده، په 9 افغانۍ ده. دلته ورسره که د دې جرابې پکاري او یا که قلم پکاري، ګورو چې د جرابو قیمت ورسره ګورو چې جرابې په څو دي؟ جرابې په 49. که دا 2 جمع کو، ګورو چې کوم یو چې دی، یعنی دا د جمیلې پیسو سره بس کوي که نه، یا که ډیریږي او یا که کمیږي. راځئ چې د دې حل باندې اوس چې وکړو، ځان پوه کړو. دلته بیا هم تاسو کولی شئ چې بیا د دانو نه کار واخلئ. څو دانې دي؟ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 او یو دانه بله هم 9. 9 جمع، بیا هم دلته 9 لرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دلته مساوي څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
لس، یولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. دا څو شو؟ اتلس. بیا هم اته په یویزه خانه کې لیکو او چې شه دی دلته لسیزه حاصل نیسو. دوه او شپږ، دوه وبخئ او څلور څو کېږي؟ دوه جمع څلور جمع یو دانم حاصل لرو. څو کېږي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ او اووه. ښه، دلته منګه په لسیزه خانه کې څو لرو؟ اووه لرو. په دې پوه شو چې د جمیلې پیسې نهه شپېته دي او دلته دا اته اویا شوې چې د څه شي قیمتونه وو؟ د ناوکۍ او بل د څه؟ د جرابو. ښه، یعنې چې دا څه معنا؟ چې جمیله دا دوه شیان نشي کولی چې واخلي. اوس راځئ چې ناوکۍ یو بل څه سره دلته ګورو چې که غواړي چې د لوبو سامان واخلي، راځئ چې د دې ناوکۍ قیمت د موټرکي سره جمع کړو چې دا څو کېږي. چې بیا هم د ناوکۍ قیمت څو دی؟ نهه ویشت او د موټرکي قیمت دی پنځه ویشت. ښه، دلته اوس دا جمع کو، ګورو چې دا اخیستی شي او که نه. دا د ناوکۍ قیمت او دا هم د موټرکي. ښه، دلته اوس نهه بیا ږدو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته او دا هم نهه. نهه جمع پنځه. دا هم شو پنځه. ښه، څو دانې شو؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یولس، دولس، دیارلس، څوارلس. دلته په یویزه کې بیا هم لرو څلور، یو حاصل دلته دوه او دوه څو کېږي؟ دوه جمع دوه او جمع یو دانه هم حاصل چې څو دانې کېږي؟ یو، دوه، درې، څلور او دا هم پنځه. دلته لیکو پنځه. ښه ګرانو، اوس موږ په دې پوه شو چې جمیله کولی شي چې ناوکۍ او موټرکي واخلي، ځکه چې پیسې نهه شپېته افغانۍ دي او په څلور پنځوسو ډېر په اسانه کولی شي چې څه وکړي؟ جمیله یو څه واخلي. اوس دلته موږ پیدا کړل هغه کوم شیان چې جمیله کولی شي چې هغه په دې پیسو باندې واخلي. ښه، دلته راځئ چې ولیکو چې جمیله کوم یو شیان کولی شي چې په دې پیسو باندې واخلي. ښه، تاسو دلته ولیدل چې کوم یو شی کولی شي؟ ناوکۍ او موټرکي. ښه، جمیله په نهه شپېتو افغانیو نور کم دوه شیان اخیستی شي. ښه، دلته د جمیلې دا برخه تاسو ته پرېږدم. دلته موږ پیدا کړل چې څه کولی شي؟ یو دا او یو موټرک څه کولی شي اخیستی شي. تاسو کولی شئ چې دا نور عددونه سره جمع کړئ او پیدا یې کړئ چې جمیله نور په دې پیسو څه اخیستی شي. ښه ګرانو، راځئ چې اوس د جمشید پیسې وګورو چې جمشید سره څو افغانۍ دي او هغه په دې پیسو باندې کولی شي چې کم دوه شیان واخلي. ګرانو، دلته د جمشید پیسې څو دي؟ شپېته افغانۍ. ښه، دلته ګورو چې جمشید په دې پیسو باندې کوم
دوه شیان اخیستی شي. راځئ چې جمشید ته هم چې وکړو هلکان لږ چې دي د عینکو شوقي دي. بعضې وخت غواړي چې عینکې واخلي. راځئ چې د عینکو قیمت دلته ولیکو چې څو دی. عینکې په 13 افغانۍ دي او جمشید هم چې دی وړوکی هلک دی او هغه هم غواړي چې یو موټرک ولري. راځئ چې د موټر قیمت هم ولیکو چې 15 افغانۍ دی. ګورو چې دا کولی شي چې واخلي او که نه. دلته ښه ګرانو زده کوونکو دلته موږ چې لرو په یویزو کې دلته 0 دی، دلته 15. بل عدد نشته چې موږ یې د 15 سره جمع کړو. د دې په خاطر باندې موږ 15 په خپله لیکو. سمه ده. دلته اوس راځو لسیزې خانې ته. لسیزې خانو کې 3 او 2 لرو. 1 2 3 جمع 1 2. دلته تاسو کتل چې 15 کله موږ ولیکل دلته کوم حاصل هم پاتې نشو چې هغه هم ورسره جمع کړو. نو یوازې موږ چې کوو همدا 2 عدد سره جمع کوو چې 1 2 3 4 15 یعنی 3 او 2 څو کېږي 15. دلته کوم عدد زموږ لاسته راغی 55 او 55 د شپېتو نه چې دی کم دی. نو ځکه جمشید یعنی کولی شي چې په دې 80 افغانیو باندې چې واخلي عینکې او بل څه موټرک. ښه ګرانو زده کوونکو دلته خو موږ پیدا کړل چې جمشید کوم 2 شیان چې کولی شي اخیستی شي. یعنی په دې 80 باندې څه واخیستل عینکې او موټرک. اوس دلته لیکل شوي چې جمشید په دې پیسو باندې نور کوم شیان کولی شي چې واخلي. دا به پرېږدم تاسو ته د جمیلې او د جمشید نور چې کوم 2 شیان په دې پیسو باندې اخیستی شي هغه به تاسو پیدا کړئ. ستاسو کورنۍ دنده ده انشاءالله تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا یو نوې زده کړې سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. په لوی الله هم سپارم. خوشحاله اوسئ.